بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو د RHEL کوم ټوټوریل چې نن 28م درس دی. په دغه درس کې مونږ د RPM انسټالیشن طریقې کوو. د RPM پیکیج کوم انسټالیشن چې دغه مونږ د دغه په واسطه کولی سو فردر ادر کوم پیکیج چې په دغه کې دي هغه انسټال کو. زیات پیکیجز دي له هر طریقه مونږ کولی سو انسټال کړو په خپل د لینکس په سیستم کې. او دغه چې د دې په اړه د پیکیج په اړه مونږ کولی شو چې نور معلومات هم لاسته راوړو. تاسو ته دومره وایم چې دغه پیکیج چې دا په لینکس کې داسې استعمالیږي چې مونږ څومره سرورو ته ضرورت ولرو هغه بیا مونږ د همدغه پیکیج څخه په اسانۍ کولی شو انسټال کړو. مونږ بیا چې هر کله غواړو چې خپل سیستم اپډیټ کړو مونږ همدغه د RPM پیکیج اپډیټ کوو. کوم چې مونږ لوکل جوړ کړی ده مونږ کولی شو دا لوکل جوړ کړو. که چېرته مونږ آل د ټایم وغواړو چې هر یو سرور له انټرنیټ څخه اپډیټ کو. تاسو پوهیږئ چې دغه لینکس کوم ډسټریبیوشن چې مونږ وایو RHEL دغه چې دا په های لیول کې استعمالیږي او ډیر زیات سرور دغه سپورټ کوي. نو د هر یو چې تاسو اپډیټ کوئ دا ډیر زیات مصرف غواړي. نو د دې له وجې مونږ دغه نه بیا یو لوکل ریپوزیټري جوړو او د هغې څخه مونږ بیا هر یو دغه سرور چې کوم په کاریږي مونږ سره په څومره سیستم کې چې څومره یوزران ټولې له همدې څخه کولی شي اول انسټال کړي. دوهم مونږ بیا همدغه پیکیج کوم مونږ وایو دغه اپډیټ کوو. بیا ټول کسان کولی شي له همدغه پیکیج څخه خپل اپډیشن ترلاسه کړي. نو دغه پیکیج چې د دې په اړه مونږ کولی شو ډېرې زیاتې خبرې وکړو خو تاسو همدغومره زده کوئ چې دغه پیکیج چې دا په د لینکس په انوایرنمنټ کې داسې مرسته مونږ سره کوي لکه چې تاسو یو لوکل سیستم د ځان سره جوړوئ. تاسو بیا دې ته ضرورت هر یو یوزر نه لري چې هغه د انټرنیټ اکسس کړي او انټرنیټ څخه د هر یو ایمیج یا هر یو سرور چې دا انسټال کړي. نو دا چې دا ډېرې زیاتې ګټې لري چې ما یې درته همدغه ګټې یو څو دانې وویلې. نورې ګټې تاسو چې دا کولی شئ په اسانۍ څخه په ټول سیستم کې په یو وخت کې دا ټول هر یو خپل انسټالیشن له همدې څخه ترسره کړي. نو همدغسې دا چې دا ما مخکې مو ویلې چې اپډیشن یوازې مونږ د همدغې یو ریپوزیټري کوو. نو نور ټول دې ته ضرورت نه لري چې هر یو د خپل سیستم اپډیټ کړي. یوازې ته دا یو کس دغه اپډیټ کوو سرور اډمنسټریټر چې کوم دی هغه دا اپډیټ کوي. نور بیا ټولو ته اپډیشن چې کېږي اکسس کېږي. نو د دغې کوم انسټالیشن چې دا هم بیا په مختلفو طریقو کېږي. مونږ چې دا ترو ایمیج کوو آفلاین. نو دغه آفلاین طریقه چې دا مهمه طریقه ده او بل اسانه طریقه ده. تاسو کولی شئ چې دغه طریقه زده کړئ. دا مونږ د هماغه ایمیج له اړخه کېږي چې کوم ایمیج تا انسټال کړی یعنی کوم یو اوس مونږ RHEL 9.1 انسټال کړی چې اپډیټ ورژن ده د ریډ هیټ لینکس. نو دغه خپل ایمیج څخه مونږ دا چې کوو دغه ریپوزیټري جوړوو. نو راځو اول چې دا مونږ دغه ریپوزیټري دلته خپل په دغه VMware کې له دغه کوم ورچوال ماشین چې مونږ جوړ کړی ده له دغې سره مونږ ریپوزیټري چې کوو اټیچ کوو. نو د اټیچ لپاره مونږ اډ لکه CD چې مونږ دلته په CD کې تاسو پوهیږئ چې کله مونږ وغواړو په ریل کې یو ایمیج یو شی یو CD ورکو. نو CD چې دا مونږ د CD رام له لارې ورکو. دغلته مونږ هماغه سیم ټو سیم سیستم ده مونږ یو ایمیج ورسره اضافه کوو. نو مونږ ورته یو CD اضافه کوو او بیا چې کوو په دغې CD کې مونږ هماغه ایمیج اضافه کوو. نو تاسو پوه شولی چې ما څنګه دغلته ورته ایمیج اضافه کړم. په همدغه طریقه تاسو کولی شئ ایمیج اضافه کړئ. دلته ګورئ دغه ایمیج راغلی ده. دا یو ایمیج چې ده دلته راغلی ده. مونږ دا مخکې یو دانه چې و تیار اضافه کړی و. اوس چې دا ایمیج تاسو ولید چې څنګه یې مونږ اضافه کوو. اوس دا چې دغه ایمیج چې کوم دي دا په بلاک حالات کې دي یعنی مونږ دغلته یوازې یو ایمیج ته ضرورت لرو. SR0 چې کوم دی دغه مونږ چې کوو دا اوس مونږ له بلاک حالات څخه چې اول مونږ دا ان بلاک حالات ته راولو تر دې لپاره چې دا کار چې کې شروع کړي. نو مونږ دا چې کوو دا ماونټ کوو. د دې ماونټینګ طریقه چې دا د اول د دغې تاسو پوهیږئ چې هر یو ایکسټرنل ډیوایس چې مونږ له خپل لینکس انوایرنمنټ کې مونږ اډ کوو دلته دا چې کوي دا په ډیف کې دننه. نو په ډیف کې زه راځم SR0 دا چې کومه دا سلیش یعنی
/MNT ته زه دغه شی کومه ماونټ کومه. نو تاسو ګورئ چې دا 600 دا ماونټ سو /MNT ته که زه اوس ورشم او دلته LSO هم تاسو وکړه چې دا شی دا ماونټ شوی ده. کوم فایلونه راغلي دي دغه کوم فایلونه چې په ایمیج کې وو هغه ټول شی دي ماونټ شوي دي دغه ځای کې. اوس راځو او پیکیجز انسټالیشن طریقې ته ورځو. اول چې دا اپ سټریم ته او اپ سټریم کې دننه کوم پیکیج چې دی ته ورځو. دغه چېرته ال منګه ووهو او دغه تاسو ګورئ چې دلته کوم څومره فایلونه دي دا ټول منګه ته په .rpm ایکسټنشن کې ښیي. یعنې دغه کولی شو موږ ټول شی کو انسټال کو د rpm په واسطه. اوس چې دا دغه منګه که چېرته وغواړو چې چیکینګ وکړو چې کوم یو پیکیج مونږ سره انسټال ده او که نه، نو د QI کمانډ په واسطه زه کولی شم چې چیکینګ وکړم. FTPD تاسو ګورئ چې دغه پیکیج VSFTPD چې کوم پیکیج دا نه ده انسټالول. دغه چې مونږ انسټالوو مونږ راځو دلته IVH په واسطه مونږ دا چیک انسټالوو او دلته د ټیب بټن وهو د دې لپاره چې دغه فول هغه ورژن مونږ ته راسي. هر کله چې مونږ نیم ولیکو بیا د ټیب بټن وهو او دا چیک بیا مونږ پریسینګ وهو. همدغومره IVH په واسطه مونږ کولی شو دا انسټال کو. همدغسې مونږ کولی شو بیا بیرته دا د RPM -E په واسطه مونږ کولی شو دا بیرته چیک و له دې څخه چې وکړو ډیلیټ یې کړو دغه کوم پیکیج چې مونږ انسټال کړی -E په واسطه. دغه نور زیات کمانډونه دي RPM -Q نور همدغسې. زه اوس غواړم چې دا چیک کړم چې آیا دغه کوم یو انسټالیشن چې دا په سکسسفول ترسره شوی ده او که نه. نو زه چې کوم دلته دا چې شی کوم QI کمانډ په واسطه زه دا چیکینګ کوم. نو دغلته مونږ ته وایي چې د تا کوم ورژن چې دا 3.0.3 ده او ریلیز ټایم ښیي، همداسې ارکیټیکچر ښیي، دغه ټول معلومات مونږ ته راکوي، سایز ښیي، دغه ټول د دې چې د دغه VSFTPD چې کوم یو سرور ده په دغه لینکس کې. نو دغه چې دا د دغه انسټالیشن طریقه وه مونږ کولی شو همدغه بیرته همدغسې لکه څنګه چې ما وویلې بیرته یې مونږ ډیلیټ کړو. د دې ډیلیټ هماغسې طریقه ده. اوس ګورئ -E په واسطه VSFTPD. خو تاسو به اول شی کوئ. اوس که زه چېرته دا چیک کړم اوس ما ته وایي چې دا نه ده انسټال. مخکې ما درته وویل چې QI کمانډ په واسطه مونږ ته څه ښیي د دې انسټالیشن ښیي. مخکې مونږ ته ورژن خو د هر څه معلومات یې راکړل خو اوس مونږ دا بیرته چیک انسټالیشن مو ختم کړ. بیا چې زه انسټالوم بیا هماغومره طریقه ده، نور کې هېڅ هم نشته. همدغومره په اسانۍ تاسو کولی شئ هر یو پیکیج انسټال کړئ. اوس چې زه بیا QI پریس کړم نو دلته مونږ ته څه راکوي، دغه ټول معلومات راکوي، URL یې راکوي، سمري مونږ ته راکوي، ډسکرپشن دا ټول معلومات ورکوي چې دغه پیکیج تاسو انسټال کړو. همداسې زه که وغواړم چې ټول کمانډونه چیک کما چې ټول پیکیجز چیک کما چې څومره پیکیجز دي موږ سره دلته، نو دغسې موږ ته چې راکوي ټول پیکیجز موږ کولی شو همدغسې چیک کړو او بیا دغه پیکیج معلومات موږ ته راکوي QA په واسطه. که زه وغواړم چې ټول پیکیج لیست کړم دغسې موږ کولی شو دا معلومات هم وګورو او موږ همداسې کولی شو چې د کمانډ په واسطه کوم چې دلته موږ که چېرته هیلپ واخلو نو تاسو ګورئ دلته موږ ته نور زیات کمانډونه راکوي چې تاسو کولی شئ چې دغه هر یو بیا استعمال کوئ او نور زیات کار وکړئ. دلته ګورئ -E چې موږ وویلې اریز کوي او همدغسې نور ډېر زیات کمانډونه دي. او که چېرته زه L وهم -L نو دا چې دا هم موږ ته همدغسې لیست ورکوي. نو دغه چې وو دغه کمانډونه مونږ د دغه ځای کې کولی شو چې استعمال یې کړو. اوس چې دا او QL هم مونږ ته ډسپلی انفارمیشن اباوټ چې راکوي. همدغه پیکیجز چې چېرته وغواړم چې یو پیکیجز په اړه معلومات لاسته راوړم نو هغې په اړه څنګه معلومات لاسته راوړم. همدغه RPM -QL VSFTPD
دا چې دلته ګورئ تاسو دغه زیات معلومات مونږ ته راکوي. زه درته نور هغه کوم کمانډونه چې دي هغه به تاسو ته په ډسکرپشن کې واچوم چې کیو آی پسې مونږ وروس آر پی ایم کیو آی کیو ای او کیو سی دغه ټول دغه کوم کمانډونه چې د دې لپاره کارول کېږي نو تاسو دا ټول په ډسکرپشن کې اچوم. هیله مند یم چې دغه د آر پی ایم پیکیجز کوم انسټالیشن طریقه چې دا تاسو زده کړي او تاسو ورڅخه یو څه اخیستي دغه په واسطه کولی شئ دغسې نور ډېر زیات کمانډونه انسټال کړئ.